که ته غواړې او که ته نه غواړې، که ته غواړې او که ته نه غواړې، خو تا به خلک قبر له وړي. دومره رشي او دومره ګڼئ چې دا کټ د چا په لاس کې پاتې کېږي هم نه دا یو به ووایي چې زه نه یې ښخوم، دا دوه به ووایي چې نه یې ښخوم، دا درې به ووایي ته به دنیا څنګه راټینګې. هغوی خو دومره زور جوړ کړی دی، دومره زور چې هغه کټ یې د پلار په لاس کې پرې نه ښو، د زوی په لاس کې پرې نه ښو، د ورور په لاس کې پرې هر سړی راوړه دې خوا ما ته پرېږده څنګه او داسې. په دې کې به څوک ودرېږي بیا چې دې قبر له راوړي د په دغه ټینګ کولو دا قبر کوي څه په دې ټینګ خو قبر نه کوي، د ده قبر بالکل تیار دی. او زه درته ووایم او زما دې خبرې ته غوږ کوله وکړه او دغه زمونږ کور دی. په دغه ځای کې چې تا پرېږدي زه کله کله په خپله خو سوچ کوم، انشاءالله تاسو هم په دې خبره کې سوچ کړی، کله چې ځان له یم دې خبرې ته ما سوچ کړی دی والله زما په دې جسم باندې غونه زیږ شي ویرېږم، ډېر سخت ویرېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا مړی په قبر کې کېښودی شي او دا خلک ترې واپس شي نو دی د هغوی د قدمونو هغه اواز اوري. هسې په دغه ټیم کې به د دې مړي څه احساسات دي په دې قبر کې چې کله تا کېدي. او زه ګوره داسې نه یم چې کله په قبر کې هغه کېدي هغه مې نه دی ویلی څه وایم کله چې به د قبر کې تا کېدي د زما د خبره چې اورې نو په تا پسې به دا هر څه بند شي، یوازې به رب العالمین ته پروت وي او په داسې ځای کې به پروت وي چې رخېدی به کې هم نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ملایکو کې دوه ملایک راشي چې هغو ته منکر نکیر ویله کېږي او دا سړی کښېنی چې کله کښېني د ده نه تپوسونه کوي چې جواب ورنه کړي وی الله آواز وکړي کذب عبدي دروغ ویلی موقع وه حجت په دوی باندې قایم دی هر څه وو خو دې دین ته نه دی نږدې شوی کذب عبدي دروغ وایي دا هغوی به یا الله څه ورسره وکړو وایي د جهنم په دې تلایانو کې تلایي ورته واچوئ بیا د جهنم دا کړکۍ ورته کولاو کوي چې دې نه به دا تپ راځي او داسې معمولي تپ نه دی ګورې رسول صلی الله علیه وسلم وایي جهنم په کال کې څو پیرې سالي دوه پیرې چې سا داسې راټاکي که نه داسې نو یخني او چې واپس یې راپرېږدي نو څه ګرمي تاسو چې دا ګرمي په مخه وایي چې ګرمي ډېره ده او اوس وځېدو او داسې شو دغه شو دا د جهنم تپ دی ګورې نو چې دا تپ تا ته په دغه دننه په قبر کې کولاو شوی ده کړکۍ ته به دغه ځای کې څه کوي